هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي خدر ملن غواړي هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد صحیح شده کومه ده موچی کومه ده ماندانه باش کاکا خوب هستین خیرات است جان جوره خیرات هیچ چی میکنی موچی گری دیگه جای هر روز همیجا میشینی هم تو میگردم هر چی میگردم طرف شهر میرم عروسی کردی؟ چند تا اشتک داری؟ 6 تا دو تا دختر دارم 4 تا بچه مکتب میخوانه؟ ها؟ میره؟ مکتب روز چند کار میکنی؟ کار غریبی خواهد شکر هزار و شکر میکشیم قدم گذار صدام پیدا میکنیم با 1.5 ساعت گذاری تو میشه؟ چطور کنیم دیگه 2 ساعت ها؟ چطور کنم گذاری ما میکنیم ها خدا که نورا پشت کار اولادا را پیدا میکنیم خب خدا وقت پدر فوت کرد خانه از خودت است؟ میکرم کراسته؟ چند کران میکنی؟ 4000 خب 4000 خود تو تنها دایی پیدا میکنی خیلی چی میخوری؟ چطور کنم اجی صاحب نال زاگوس اتیمای پدر کی سیر کنم یتیم هم داری؟ نو اتیم در گردنم است خدا وقت پدر فوت کردن مادر فوت کردن از تو کده خورد است؟ یتیمایتان خودت هم عروسی کردی؟ چند تا اولاد داری؟ 6 تا یتیم چند تا؟ 9 تا یتیم است یتیم است؟ یک جای میشینن؟ مادر زنده است؟ مادر خدا وقت فوت کرد پدرم فوت کرده؟ فوت کردن من اتیمای پدر در گردنم خب با صبح ما برات مواد خوراکی هم میتونم خب از امیجا که میبردم از دکان این 3000 روپیه و صبح یک بندل من ها سید محمد اتیم داره شاید است که من کرد امیجا میشینی؟ چند بجه میایی؟ صدای چند بجه بیایم چند بجه میایی؟ برو باز قطعی را لمبر تو برو نمبر مرا بگو باز حاجی صاحب ما کراچیوان هستم 6 تا اولاد دارم تفلکای پاک کردم برام 6 تا اولاد دارم یک دقیقه اون طرف برو بچه برو یک جنگ خو نکنین یاله بگی برو یک جان تشکر برو تو دادم برین دیگه بچه دیگه کسی نگه از کجا هستی؟ بامیان هستی؟ این لمبه دادم براتن برین دیگه برین دیگه خلاص شد خود شو دادم برین دیگه خیر ببینید صاحب خیر ببینیم یک جان تشکر کاکا جان خیر زنده باشن حقتان سر من 6 طفل دارم بیچاره باشه من 6 ماه میشه که من پیسه کرایه میتونم براتان ان شاء الله میتونم براتان میتونم یا خونه صبا براتان میتونم ان شاء الله شماره از من بگید تو از کجا بامیان هستی؟ شماره تو بده ما برات یال 2000 روپیه دادم خب باز برات دیگه وقتام کمک میکنم خانه تو برای من چند تا طفل داری؟ ما چی؟ این لمبر توست؟ ما طفل یک چی داریم 10 تا داریم 10 تا اولاد داری؟ چی کار میکنی؟ کراچیوان هستی؟ ما خود کمک میکنم خب خیر میگیری هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړې بارمران پالن غواړي غم
د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودی خدر ملن غواړي زخمی وجودی خدر ملن غواړي واتساتن غواړي خوینی هستن بس ایسا کاکا جان برو من اشته میکنم ما و شما پشتون هزاره ازبک همه که می تو که میگم یک برار هستیم دیگه خب ما انشالله در خدمت شما هستم هر چقدر که از بیادرای ما برای ما رایی میکن برای شما میتونم خیلی ببینیم باید امیدی از ما امروز شما نید خب قربان ای برادر جمعی ما در خدمتم پارشا کسا مثل پدر خب ما در خدمتم صدقه خیر ببینید ما برادر جانی خواهش میکنیم خدا وجود چمانه زنده باش وجود چمانه بی‌بالا کنه خدا قدم خطت کمک کردم خانم بیا در سرکو سوار از یو خورکۍ مونږ ته زنګ ووهه چې په کور کې شپږ اوه ماشومان لرو هغه ویډیو یې ما ته په واټساپ باندې د بنسټ په واټساپ باندې رالیږلې وه نو ویډیو خو ما ته ډېره دردونکې ښکارېدله او ډېر زیات د تاسف ځای راته ښکاره شو چې په داسې حالاتو کې اوس هم داسې افغانان شته چې هغه په داسې کور کې زندگی کوي چې هلته خلک څاروي نه ساتي نو د دې په خاطر باندې چې باوري شم چې دا خلک مجبوره دي که نه کور ته ورځو ګورو چې دا خلک رښتیا هم مجبوره دي که نه که چېرته مجبوره و بلکل موږ ورسره خپلې مرستې کوو هغه مرستې چې افغانانو ورته رالیږلي دي دا زموږ وظیفه ده چې د هغه خلکو مرسته شوې پیسې مستحقو خلکو ته ورسوو په دې که څومره موږ تکلیفیږو که څومره موږ ځورېږو ستړي کېږو دا ستړیا د ځان دپاره افتخار ګڼو خو چې دا مرستې بې ځایه خلکو ته لاړ نه شي خلک په موږ باور کوي نو موږ باید د هغوی د باور مطابق دا مرستې په مستحقو خلکو وویشو ورځو هغوی ته او کور یې ګورو دغه ماشومان ګورو دغه خورکۍ ګورو چې څه وجه ده څه سوي دي چې دا په کابل ښار کې په داسې یو کور کې ژوند کوي چې هلته څاروي هم نه اوسېږي یعنې ځناور هم پکې نه اوسېږي کور خو په ویډیو کې ما ته داسې ښکارېده نو اوس ورځو د دوی حالت له نږدې نه ګورو له ټولو هغه افغانانو نه چې زموږ بنسټ سره مرستې کوي له الله نه ورته په دواړو جهانو کې په دواړو په آخرت په دې دنیا او په آخرت کې ورته اجر غواړو بدل یې ورته غواړو چې خپل د خوارۍ مزدورۍ او په دې سختو حالاتو کې په ډېرو تکلیفو ګټل شوې پیسې موږ ته رالیږي دا خو چې کله زه د هغه چا سره چې موږ مرستې کوو د هغوی د زړه دعاګانې دوی واوري نو بیا به دوی پوه شي دا مرستې موږ چا ته رسوو نو انشاءالله العزیز شفافیت مو لومړیتوب ده کوشش کوو چې په شفافه توګه دا مرستې تر مستحقو خلکو ورسیږي او دا خلک راپورته کو چې نور د خپلې ګټې واټې سي په بچیانو باندې تعلیم وکړي په لورګانو باندې په زمنو باندې او نور دغه حالت ته د پای ټکی کېږدو چې له فقر نه دوی تجارت شروع کړی دوی بزنس شروع کړی ده یو ځای کې چې ودرېږي لسګونه ماشومان ښځې درنه راتاو سي دا ټول فقیران نه دي باور په خدای وکړئ دوی کاروبار کوي موږ خو ځو د دوی ژوند ګورو د محلې د کلي د علاقې له وکیل د ګذر د ټولو نه پوښتنه کوو یعنې په سلو کې 80% دا 80% دا د فقیرانو حق دوی خوري دوی له دې نه یو تجارت یو بزنس شروع کړی ده نو یو خو به دغه سوالګر له ښار نه ورک کړو دویم به مرستې مستحقو خلکو ته ورسیږي د دغه روزګار د دغه بزنس دروازې نورې باید بندې کړو چې د فقیرانو حق دوی خوري او له دې فقر نه یو تجارت شروع کړی ده نو موږ سره اوسېږئ نور به تاسو هر څه په خپل ویډیو کې وګورئ الله مو عزتمن لره او یو هیله مو ټولو افغانانو نه ده چې زموږ یوټیوب چینل اور د افغانستان دا سبسکرایب کړئ په دې کې موږ ویډیوګانې اچوو
او د دغه یوټیوب چینل چې کومه ګټه راځي هغه هم موږ د همدغه بنسټ دپاره د خیریه کارونو دپاره مختص کړې ده. نو انشاءالله العزیز چې له هرې خوا نه کوم پیسې موږ ته راځي موږ به همدغه فقیرانو ته همدغه مسکینانو ته همدغه مستحق خلکو ته ورکوو. السلام علیکم. ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی زخمی وجودي خدر ملن غواړي وات ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس مناسبه مې دا بلله چې باید حتما په همدغه شپه کې که هغې سبا کېدی شي جماعت یو ما ښه ما ته زنګ و الله دې سره ښه وکړي. هغه ده دغه سره منځه زموږ خاصم دی. دا څومره وخت کېږي دلته دا کم جوړ شوی ده؟ دا کام خو تقریبا 15 کاله کېږي. ښه ځینې خلک شپږ میاشتې یو کال. نو دغه د کابل ښار په منځ کې هغه ځای د هغه سیمه ده چې دا د خټو کورونه دي. یقینا دلته به مجبورې کورنۍ ډېرې زیاتې وي خو د موږ چې څومره واس د خپلې واسې پورې هغه مستحق خلکو ته ځان رسو. دغه کور ده دلته یوه خورکۍ موږ ته زنګ ووهه یو ویډیو یې ولېږله چې ویډیو ډېره دردونکې وه. نو فیصله مو دا وکړه چې ځو د شپې ناوخته ده خو راځو دلته او دا کورنۍ ګورو چې تر څو یې تثبیت کړو. یوازینی شی د موږ د راتګ په دې هدف ده چې دا کورنۍ مجبوره کورنۍ تثبیت شي. سلام علیکم. نو که چېرته بیا د دوی دپاره څه بندوبست کېده نو هغه خپل وس او توانو پورې انشاءالله موږ دوی سره مرسته کوو. ما مخکې ویډیو کې درته ویلي چې یوازینی هدف مو د دې خلکو تثبیت ده. مجبوره کورنۍ ډیر دي او دې کې بیا سوالګر هم ډیر دي هغه خلک چې دغه کاروبار ګرځېدلی نو هغه غلو هغه خاینانو چې بلند منزلونه اپارتمانونه نه تنها په کابل کې او د افغانستان په نورو ښارونو کې جوړ کړي بلکې په دوبۍ کې په ترکیې کې په لندن کې د تیر نظام جنرالان د پارلمان وکیلان والیان وزیران تر ولسمشره پورې دا هیواد زبېښلی ده دا په کابل ښار کې د موږ د افغان کورنیو حالت ده دا یې کور ده دا یې دروازه ده. سلام علیکم. مننه یادار ښه بستن همشیره مننه باشین ښه بستن. ښه دلته بیا څو کوره دي؟ خو تقریبا 15 کوره دي. په همدې یوه ویلۍ کې هغه شاته او د منځ کې یو دیوالۍ ده شاته هم پاتې کېږي. دا وګوره دغه دی اوس هم واوره ورېږي دا یې کور دی د کور حالت همدغه ویډیو یې ما ته رالیږل. سلام علیکم. همشیره مننه باشین بچه مننه باشی. و علیکم سلام و علیکم سلام. همشیره اجازه است اینمی خانه است دیگه هیچ خانه نداری از چه وقت اینجا می باشی؟ تا که هستیم اینجا می باشیم. چند سال شد که اینجا می باشی؟ اینجا فینامتون 5 سال شده. 5 سال در یک خانه؟ در یک خانه هستیم. در بار چت تاسو میگوری ده دروازه خو خیر باشه. ای بیادرت است؟ یا هم بیادرت است؟ اونا هم بیادر او کدامی که خواب بود مانده نباشه؟ این مریض بود. اینی ما دغه ویډیو ما ته رالیږلی خو نه خورده بود ښه نو دلته نورې کورنۍ هم شته مجبوره کورنۍ خو دې خور د موږ لمبر پیدا کړی موږ ته میسیج کړی خو همشیره نمیشه که یک خانه کرایی پیدا کنی در اوجا بباشی یک 2 خانه و 3 خانه چی حال است اینجا خب
چیزا رسیدگی که میتونم خانه کرایه بگیرم. ای همشیریت است؟ بیادر کلان کجا؟ بیادر کلان سبق میخوانین؟ مکتب میخوانین؟ کجاست مکتب میرسیم. مکتب نیست نزدیکایتان؟ مکتب اینجاست. خب ما همشیره به شرط کمک میکنم برات که می ارسه طفل به مکتب رایی میکنیم. حتما کالای نو، جمپر نو، هر چیز برش میخری و ما ماهانه انشالله برات کمک میکنم. صحیح است؟ و به هیچ کسی دیگه زنگ نزنی که ما مجبور هستم یا چیستم یک بندوبست خانه کرایی را برات میکنم. صحیح است؟ 30,000 روپه فقط 2 روز یا 3 روز بعد که ما مواد خوراکی را آوردیم برات انداختیم، بعد از او ترتیب خانه را برات میگیریم. صحیح است؟ بر بیادرای دعا کو کسی که برات کمک روان کده. خدا حافظ. سلام. می طالب جان پزړه داغلی ګلاب ګورای لپم باسي حد امثال لیمو پر ځواني مزورا هکړې دلې ګلاب واتساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړې بارم ران پالان غواړي غم د ځان دې پکار دې غم د هیواد غم د ځان دې پکار دې غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي خدر ملن غواړي پام بندي تل زړګ یاد د شهید یار پر کوروي چې دستر ګتورو ستاب دستر ګتوروي پام بندي تل زړګ یاد تو بیا همشره خانه تا برای ما نشان بده. برو میایم برو. منګ ډیر پټ دې کام ته راغلیو، نه غواړو چې نور خلک خبر سي. نو په نړیوالې ټولنې باندې، بشري سازمانونو باندې، ملل متحد باندې، په دې ټولو باندې غږ کوو چې د مظلوم افغانانو له ځورولو او له کړولو لاس واخلئ. زموږ دغسې د دربدرۍ حالت ده، زموږ ولس په دغسې واورینه فضا کې، په دغسې یخ کې، په دغسې کوټو کې ژوند کوي، او تاسو لا هم زموږ له کړولو، زموږ له ربړولو، زموږ له وژلو خوند اخلئ. انسانیت چیرته ده؟ ملل متحد، نړیوال سازمانونه چیرته دي؟ دغه افغانانو له حالته ولې ځان نه خبروي؟ ولې مونږ نور سکنجه کوي؟ 20 کاله زموږ د افغانانو وینې تویې کړې، دربدري شوه، بې سرپرسته کورنۍ په زرګونو په لکونو دي، یتیمان پاتې دي. د هغه باوجوده مقاب صاحب دغسې یو حالات سره مخ یو. مولانا صاحب تر ټولو د شرم ځای خو دا دی چې هغه نړۍ چې 100 کاله افغانستان د امن په نوم باندې وژل، هغوی په ځای د دې چې اوس د 20 کلنې جګړې وروسته د افغانانو په وژلو د خجالت احساس وکړي او دوی سره مرستې وکړي. افغانانو هغه مرستې ټولې نیولې، ضبط کړي دي. دوی ته هغه مرستې نه، هغه خپلې روپۍ، خپله بودیجه د افغانانو هغه یې کنګل کړي او نه یې ورکړي. دغه مورکۍ ما پسې راووتله، دا یې خبر سوی چې څوک راغلي دلته مرستې کوي. د میړه سپین ږیری ده، زوی چې ده معتاد ده، نو دغه یې کور ده. بې له دې چې مونږ ته څه په هغه کې وایو، دا د مونږ مور ده، د مونږ خور ده. دا وګوره کالی دلته ځوانان کړي دي، واورم پیمان. کدام یک خانه ده؟ اینجا چند خانه است کم شهره؟ اینجا 2 فامیل هستیم. اونجا دختر مام است، لادرک از گم است، ما خود اونجا هستیم. خب دختر چند تا اولاد داره؟ 2 تا یک دختر داره. شویش گم شده؟ هیچ درکش نیست؟ زنده و مرده؟ چی کار میکرد؟ دمی عسکری بود دیگه. ده عسکری بود؟ خب خداوند سر شما و سر ما کل افغانای ما رحم کنه. توکل به خدا. انشالله ما مادر جان تا حد کوشش میکنیم که اون خانه دخترشون دیدن با اینجا پیش خود ما میاریم. خیلی خانه ما خب دختره که بیواسته 2 تا طفلم داره، مانده نباشه همشیره.
کجا؟ اینجا؟ اینجا چی هست؟ اینجا خانه دیگه بیادرت معتاد است؟ معتاد است اینجا خانه است خود ما میشینیم او میشینیم نه مرد با خانه خود که کنم ما میجا میریم. شما در اینی خانه زندگی میکنید؟ اگه خود میکنیم میمان کسی در اینجا میباشه میتونم لای هسته. کدام فرش و کدام چیز دیگه هیچ؟ آشپزخانه تان در کجاست مادر؟ آشپزخانه دارین؟ نه نه خانه دیگه کاسه میده پدر ما میجا پدرم کسی کار مار میکنه؟ نه کاری بیا سای پدر این مادرت هست؟ مادر کار میده مکتب. خوب میکنه. ما خود مادر دینمو تو خانه زندگی کردیم. خب 10 سال 15 سال دینمو تو خانه تیر کردیم. خب حوصله خود از دست ندادیم. فهمیدی؟ پدرت اینجاست؟ دا نړیواله ټولنه د افغانانو دغه حالت تو ګوري. السلام علیکم کاکا جان مانده نباشی جور استی خیرت قراری خونه کت خونه میشه تنها د اینمی خانه میشینی؟ صندلی گرم است؟ مریض استی؟ مادرم کار میکنه. اینمی مرد خانه تان است؟ مرد خانه ما روی یکیش عملی جون بچه چند تا دختر داری؟ 4 تا. 4 تا؟ هر 4 عروسی شده؟ 4 سال بعد شده. پیدا شده اصل. بیا خدا خیر کار و غریبی داته گفت. دعا کو برای کسایی که بر شما کمک روان کرده. اینجا 2 خانواده است نه؟ خب همشیره ما کار را میکنیم خب که باز ماهانه بیایم و اگر در خانه تان طفل خردسال باشه دختر باشه کوشش کنین سر از وا تعلیم کنین و همت تان از گیر هرگز از دست نتین خب ناامید هم نشین. صحیح است که دخترک تا؟ من خودم یک طفلک خوب دارم اون دخترک دیگه آمد. اینی دخترک تا ماندار بچه ماندار تو گوره ده گلاله اینجلی گوره ده یتیم است پدرش در حکومت سابق اسکر بود. خب بیا خدا مهربان ده دیگه یتیم ده الله پاک ده په افغانانو باندې رحم وکړي. دا د دوی حالت ده. مکتب میخوانی بچه اینجا بیا مکتب سنده چند دستی؟ چند؟ وای نام خدا خود 2 سال میشه پدر از گمه بیا توکل به خدا ناامید نشین مادر جان. خب اسی هزار صرف به خاطر ازی که تا ما مواد خوراکی را میارم براتان یک چیزی براتان بخریم چوب ازم سیسته تقریبا در حدود 15 الا 16 هزار تا 18 هزار ریال کمک نرخ ارزان شده. مواد خوراکی را براتان میارم که 2 ماه اردوی تان شد بعدا باز برات میارم و با کسای دعا کو که براتان پیسه روان کده. پیسه از من است زنده باد. خدا حافظ همشیره مادر جان پدر جان خدا حافظ. خدا حافظ پدر جان دعا میکنی برای ما قربانتان شم. خداوند از این حالت کره افغانا را بکشه. صحیح است کم شهر بیخی صحیح است. ده بس اینمی 3 خانواده شد. صحیح است. آمین خیر ببینید مادری فرض ماست اکثر شما احسان نمیکنیم خب این حق تان از باید پرسان تان کنیم. خیر خیر بیان خانه ما شاید حالات زندگی ما بجا خراب. این چیت میشه؟ چیت میشه؟ داغ بله مرکه امراغ را پسینی 3000 پر دیگم شره کسی که رایی کده بر از دعا که باز که آمدم باز کرد برو پناهت به خدا برو میبینیم ایچ که وکیل صاحب ختم هست که آمدم انشالله. تو هم دونمو خانه دیگه بودی؟ داغ مرکه یو گورکه پام دی یخ که پام دی واوره که مونږ پسې راغلله نو دې سره 4 کورنۍ سولې نو زړه مو درد کوي های کاش چې لاس مو ډک وای. خیر بیم قبول داریم برو همشیره برو خدا حافظت برو دعا کو خو کاش چې خبرم که یو کونډه ده بله دلته مریض هم ده دا اوس بله طبعی لاندې دا پیسې نه لري نه ما یو شربت د خپل جیب نه وتاوه هغه هم ډېر وضعیت یې خراب ده. صحیح ده یو رګ یې بنده ده لاس هغه سپیره ګلالی
هزار